یا د اولني دوه درې سوالونه یې ورور کړي دي چې هغه ټول تعلق ساتي د عمرې سره او د احرام سره. نو سوال دا دی چې احرام کې چې کومې دوه کپړې استعمالېږي لنګ او صادر، د دې لپاره دا شرط دی چې دا به نه وي که نه زاړه هم استعمالولی شي. د جواب نه مخکې دا خبره یاده کړئ چې یو سړی ځان دومره ستړی کوي او عمرې له د داخلي سفر کوي یا د بهر نه ورله راځي، نو کم سے کم هغه لوی لوی احکامات چې کوم دي هغه خو یادول پکار دي. نن سبا بس یو لوی شوق دی چې زه لاړی او بیا خصوصا کیمره کې رالی او بیا مبارکیانې او ګرمه ګرمي او څه کې عمرې له تلم څه کې حج له تلم. خو دې ته ډېرو خلکو سوچ نه چې د عمره او حج به الله قبول کړي او که نه به. یو عمره چې الله رب العزت ستا قبوله کړي، یو حج چې الله رب العزت ستا قبول کړي، دا لویه ګټه ده. خو که هسې ځې راځې او ځان ستړی کوې، یعنې بعض مسلې ماله داسې راشي که نه چې زه دا سوال واورم نو بیا ورته حیران یم چې دا سوال چې ما نه کوي دی ماشوم دی که د عقل بالکل نشتي، ځکه چې دا سوال خو د دې جواب خو مسلمانانو ماشومانو ته معلوم دی. داسې مسلې ماله راشي او بیا مزه ده وکړي عمره مې کړې ده. اکثر سوال داسې عمره ما اوس کړې ده، زه راغلی یم چې عمره دې کړې ده او اوس راغلی اوس تپوس کوې، دا ولې تپوس نه کوه؟ نو دا په یو څو خبرو دلالت کوي. یو زموږ دا کار دلالت کوي زموږ په جهل باندې. کوم سړی چې جاهلي که نه او د پوهې نه لري نو دی د ځان د پوه کولو کوشش نه کوي. دویمه دا دلالت کوي په دې باندې چې د دې سړي په نظر کې د دې عبادت دومره قدر نشته چې اوس دې له تپوسونه وکړو او دې له ځان پوه وکړو، خو بس تله غواړي او چې بس دا خلک بیا راشي مبارکۍ له او زه به یو بوج دی عمره مې کړې ده، بس دومره سړی لاړ شي عمره خو کوي. او که دغه تصویرانو ویډیوګان والی نو د هغه دغه سوچ چې بس زه به تصویر کې رالی ویډیو کې رالی کعبې خوا کې به ناستې لاسونه یې اوچت کړي ویډیو ته کېږي، طواف به کوي ویډیو به روانې، هېڅ د الله نه حیا او د الله نه یره ختمه شي نو بیا یو سړی دا کارونه کوي. ضرور دا سوال چې احرام کې چې کوم لنګ او صادر استعمالېږي دا به لازم نه وي نه. ګوره سنت طریقه دا ده چې دا به تک سپین وي، ګوره رنګ هغه سپین دی ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم هم استعمال کړی. بل دا چې رسول صلی الله علیه وسلم عامه خبره کړې ده وایي ستاسو په کپړو کې په جامو کې سپین رنګ جامې د ټولو نه غوره دي. نو ستاسو ژوندي دي دغه اغوندي او ستاسو مړي دي په دغه کې کفن کېږي، دا غوره رنګ دی سپین رنګ، دا ټول رنګونو کې غوره رنګ دی د نارینهو دپاره. او بله دا چې سنت طریقه دا ده چې دا صفا سوتره وي پاکي. اوس پاکي لازم نه دی چې دا به نه وي، هغه نوي هم کېدی شي او هغه داسې هم کېدی شي چې هغه انځلی شي. رسول صلی الله علیه وسلم عام امر کړی د حدیثونو کې چې تاسو کې د یو سړی احرام واچئ د لنګ او د صادر په صورت کې. نو دی ورسره نه دي ویلي چې تاسو کې د یو سړی احرام واچئ چې هغه لنګ او صادر کپړې به نه وي یا هغه به د پلاني قسمه کپړې نه جوړ شوي، نه. عامه خبره یې کړې چې عامه خبره یې کړې ده نو موږ دا ووایو چې سنت طریقه دا ده چې دا صفا سوتره وي. اوس هغه که ته نوي یالې او که هغه ته زاړه انځي او د سپین رنګ یې ورسره دا خبره یاده کړي. اگر که دې باره کې تپوس نه دی شی خو دا بعض کسان تپوس کوي چې که دا یو پیر پکې عمره وشي بیا کېږي که نه. چې کله موږ دا خبره وکړې چې که دا زاړه خو وینځې نو زاړه مطلب دی چې دا یو پیر استعمال شوي دي دوه پیر استعمال شوي، هېڅ خبره نه. بعض دا تپوس کوي که د بل چا احرام استعمال کوي، هېڅ خبره نه، د بل چا احرام استعمال کوي. بعض دا تپوس کوي د ټول دې سره تړلی شوي دي کوم احرام کې چې عمره او حج وشي دا بیا سړی استعمالوي په ژمي کې یو د کېږي په ځان یې راچوي یا کپړې په ایسرې کوي یا په طلایي یې خورئ په بالښت یې وراچوي، دا به جایز وي او که نه؟ دا بلکل جایز دی، د کیس نشته. بعض دا تپوس کوي چې دې سره متعلق مسلې دي ټولې ذکر کړو. بعض دا تپوس کوي چې زه احرام واچوم نو بیا غسل کولی شم او که نه؟ دا تپوس هم ډېر زیات کېږي. د عوامو په ذهن کې دا مسله پرته ده چې د احرام نه وته دې ته وایي چې ته دغه صادر د اوږو نه لرې کړې او دا لنګ کولا وکړي، لکه دې د احرام نه وته نه، د احرام نه وته دې ته وایي چې ته هغه عبادات ټول ختم کړي، احکام سرته ورسېده حج یا د عمرې او بیا ویښته یا واړه کې یا وخرې او احرام کولا وکړي، دې ته د احرام نه وته وایي. په منځ کې احرام کولا وهل د اودسماتي دپاره د غسل دپاره دې سره انسان د احرام نه نه وځي. دغه شان بعض کسان دا تپوس کوي وایي احرام ګنده شوی دی څښا شوی دی او که دا زه وینځم هېڅ خبره نه ده. که انځې نه دغه شان یې راوالې وزارې کړه ډرام ته او بل ځان له راوالې هم څه خبره نه ده. دا حدیث خو نه دي راغلي چې یاره ته به احرام چې راول سره نه دي کم اچولې هلته به ته اچولې. هسې داسې کې یو خبرې ته سوچ وکړئ کوم سړي سره چې علم دی د خپل عبادت په څومره رڼا کې کوي، ځکه چې د هر څه نه خبر دی، خو په ارام لګیا دی خپل حج کوي عمره کوي، ځکه چې د هر قدم نه خبر دی چې دلته ماله څه کول روا دي او څه کول نه روا دي. ها دا علم چې ورسره نشته سوچ وکړئ څومره په تیاره کې پروت دی. غریب چې قدم علي بس سوچ کوي او موږ ته ټلیفون راځي که خپله معمولي وینه راووته دا به وسه کي، که نوک مات شو دا به وسه کي،
غسل ته ضرورت راغی دا به وسه کي، غسل پې واجب شو وسه وکړم، احرام څښا شو څه وکړم، احرام وشلېد څه وکړم، سر مې ګرو ویښته تې ولیدو څه وکړم. دا ټولې مسلې ګوره سوچ کوو چې علم او په جهل کې څومره فرق دی. ځکه الله یقول هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ای پیغمبر تپوس وکړه د دوی نه آیا هغه څوک چې پوهه لري او هغه څوک چې پوهه نه لري یو شان دي؟ فرق دی. کم سے کم د خپل دین او د عباداتو دا غټې غټې مسلې زده کړي. هغه عبادت بیا چې هغه روزمره کېږي لکه منځونه شو، اذکار شو، نور داسې عبادت چې هغه روزانه راځي. زکات مسلې شو، دغه شان کورني معاملات شو، دغه شان د حج او د عمرې مسله خصوصا هغه چا دپاره چې ځي راځي. دا خو تا ته خو چا دا نه دي ویلي چې ته راشو بس یونیورسټۍ کې او مدرسه کې داخله واله چې تا نه ښه تعلیم جوړ شي. د تعلیم جوړېدلي جلسات هم نه دي. دا موږ یو ځای کې ورځ ناست بحث هم کوو نو یو کس پکې دا ووایي بل عالم سره لګیا و خو زه ناست وم مدرسه نو دا خو به سره عالم هم نشي جوړېدی او داسې هغه ته د علم فضیلت وي. نو ما هغه ته ویل اروا ولې ستاسو څه خیال دی چې هر کدو کړی سړی عالم جوړېږي؟ د هغه مطلب دا دی چې تا ته وایي چې لکه دومره څه زده کړه چې د روزمره عبادت پکې ته صحیح کړې. ستاسو خیال دی چې ته به د یونیورسټۍ او د جامعې په دروازه ورننوځې چې ته به سبا له ملا راوځې چې ګپ ته دې جوړ کړی دی. علم دا خو د ډېرې لویې برخې خاوندي چې د هغه په نصیب ورسي. او علم مراد د قرآن او حدیث علم دی. نو زه دا نه وایم چې بس هر سړی د اوس عالم شي، دا کېدی نه شي، یا هره ښځه دې عالمه شي، دا نه شي کېدی. مطلب دا دی چې کوم زمونږ ضروري مسلې دي، اهمې دي، موږ ته روزانه راپېښېږي، په هفته کې راپېښېږي، په میاشت کې راپېښېږي، کال کې راپېښېږي، موږ ته کم سے کم د هغې دا غټې مسلې خو یاد ساتل پکار دي. بیا بل یو تنبیه زه خصوصا د خپلو پښتنو له ورکوم. اگر که داسې د پښتنو نه دا د برصغیر والا مسله ده، دغه ملکونه چې کم دي افغانستان، انډیا، بنګلادیش، پاکستان، اخواوشه دا د دوی عادت دی. حج او عمره کې ما لیدلي په خپلو سترګو چې څه مسله ورته راشي همداسې نظر چولې چې کوم ځای کې ګیرې والا روان دي چې هغه نه ورڅخه پوه شو ګیرې والا بس. نو که هغه ورته هر څه ووایي نه، اول خو په دې مسله ځان پوه کړه. ښه پوهه نه وي او یو مسله درته راپېښه شوه، اوس څه وکړه؟ اوس چې تعمیر صاحب وګوره هغه نه تپوس وکړه، عالم نه تپوس وکړه. خیر دی که څه وخت والي، خیر دی که ته لږ په تکلیف شي، خو عبادت خو به دې سر ته ورسي که نه. عالم هم بیا هغه عالم چې هغه پوه وي په دې باندې. هسې نه چې ځان ته بس مولوي صاحب ووایي موږ ورته سره شړپو راشړپو. مینا کې زه حج کې وم یو کس زما خواله راغی که ټلیفون یې راته وکړو او مینا کې هم ټلیفون یې راته وکړو. نو په دغه ورځ ما ته دومره ټلیفون راځي که نه چې زه بدون مبالغه دا وایم په سوونو نه، په سوونو خبره نه ده. که زه وایم چې په زرګاو ما ته میسیج او ټلیفون راځي دا مبالغه نه وي. دومره مسلې خلکو ته. او بیا بعض راشي وي د عالم څه کار مزي بس په کرسۍ کښېنه اوده کېږه او پاسه دوی ته به درې کار. نو هغه ما ته وایي چې مسله راته راپېښه شوې او ډېر سخت ګډوډ شوی یم. دا مسله څه ده؟ مسله وایي داسې ده خو ما تپوس کړی دی. تپوس دې چا نه کړی؟ ملک کې یو مولوي صاحب هغه ته مې ټلیفون کړی. نو هغه څه وایي؟ هغه وایي چې ښځه باندې طلاقه شوه. خو زه حیران په دې ته شوم چې دا آخر د احرام په محظوراتو کې کوم کار دی چې ښځه طلاقوي؟ صرف یو کار دی چې سړی مرتد شي والعیاذ بالله، اسلام پرېږدي ده به نه ښځه طلاقوي. نو بیا ورته نه غریب نه ما سوچ کوم ملګري چې بیا کوم ناست هغوی ته ویل دی غریب په حج پوه شوی بیا موږ چې ښځې را خلاص شو. هغه غریب خبر شوی به چې زه مینا ته لاړم، کارپات ته لاړم، نه به د دعا نه خبر شوی نه مانځه نه ځکه چې یار ولا فتوا ورکړې ښځه دې طلاقه شو. چې ښځه طلاقه شوه بیا ورته ما هغه مسله واضحه کړه. اله بس غریب لږ مطمئن شو. او داسې ډېرې مسلې نو کوشش کوئ چې خپل عبادت په رڼا کې وکړئ. او که چېرته څه مسله ته راپېښه شي بیا هم یو سړی خو داسې عالم نه شي کېدی چې هره مسله ورته معلومه شي. که بیا هم څه مسله ته راپېښه شوه نو د عالم نه تپوس وکړئ، د عالم نه ورسېدی بې که نه. یو دا مسله حل شوه. بل اوس سوال د ده دا دی، دا هم ډېر قیمتي سوال دی. یو سړی لاړ عمرې له، د جمعې په ورځ دی سهار ورسېد، د جمعې سهار دی او عمرې وکړه. اوس د ده دا اراده ده سوچ دی چې زه به په دې مسجد حرام کې پاتې شم عمرې نه بعد هم په دقه احرام کې بغیر د غسل نه او د جمعې دا خطبه به م اورم او لمونځ به وکړم بیا به ځم. دا کار د ده روا دی او که نه؟ یوه. دویم او دا ډېر ښکلی سوال دی، سوال سره سوال چې مونږ خو دا مسله اورېدلې ده چې خطیب ته د جمعې په ورځ څومره نږدې کښېني اجر ډېر دی. خو په مسجد حرام کې خطیب ته نږدې کېناستو کې اجر ډېر دی که کعبې ته نږدې کېناستو کې اجر ډېر دی؟ نو جواب اول دا مسله یاده کړئ. دا هم ګورې ما نه ډېر تپوس کېږي دي. یو سړی دی صفا مروه یې ختمه کړه، اوس د دې نه بعد په ده باندې څه دي؟ ویښته لرې کول. ده ویښته لرې نه کړو او زه به په دې حرم کې لږ کښېنم یا به دمه وکړم یا چاته انتظار کوي یا دا روان مونځ به وکړم، 2-3 مونځونه به وکړم، تلاوت به وکړم او بیا به ځم. اکثر دا هغه څوک کوي چې پاتې کېدو اراده یې نه وي. نو دوی بیا سوال کوي زموږ دا کار به صحیح او که نه ځکه چې موږ خو ویښته په هغه ټایم واړه نه کړو، موږ خو وروسته واړه کړو. نو جایز دي چې یو سړی عمره وکړي
او دې ویښته واړه نه کي او دغه شان په احرام کې ناست انتظار کوي. خو شرط پکې دا دی چې په ده باندې ګوره هر هغه څه منع دي کوم چې په احرام کې منع دي، ځکه چې د احرام نه وتی نه دی. نو اوس دا ګوره که زموږ د جمعې د خطبې ته کیني دا 2 بجو نه د 9 نه او دې منځ کې وایي چې زه د احرام رالم په دې سر راچوم ځکه چې یخ ډېر شوی دی، اچولی شي په سر؟ ولې نه شي؟ جواب دی د احرام نه لا وتی نه دی، ورسېدی وي که نه احرام نه خو دې نه دی وتی، دې ورته وړه کړي نه دي وړه کړي، دې خو لا اوسه پورې احرام کې دننه دی. نو چې احرام کې دی موږ ته وایو محظوراتو نه ځان ساته. محظورات مطلب هغه کارونه کوم چې منع دي هغې نه ځان ساته او چې څومره کښېنه کښېنه. یو دا مسله شوه. ورسره دا دویمه به ته زه دې مسلې سره مسله ذکر کړم، هغه دا بعض خلک دا تپوس کوي چې که زه دا ویښته واړه کړم او غسل ونه کړم. ما ته اوس د عوام غریبانو د ګوره علم چې سړي سره نه هره مسله کې سړی شکي، هره مسله کې سړی شکي. که زه دا ویښته واړه کړم غسل ونه کړم او خپلې کپړې واچوم خپلې جامې واچوم ما باندې به صحیح استعمال نشته. دا غسل تا سره تعلق ساتي. اوس کې یو سړی دی د هغه په سر باندې یو څو ویښته دي هغه یې واړه کړو ما نه تنګوي دومره ځه لامبلو ته ضرورت نشته ملام. یو نیم یو سړی دی چې ښه ببر ویښته دي خو مزه وله ورکوي چې یو ځای کې وله سکور ورکوي بل ځای کې وله سکور ورکوي زه ورسره خوشحال ګرځه پکې چې ته ورسره خوشحاله ګرځه. شریعت خو به ته لازم کړي نه دي خو دومره ده چې بدن صفایي ورسره کېږي بس فقط. بله مسله دا د مسلې سره بله مسله یاده کړئ. د بعضو خلکو دا مطلب دی چې احرام نه ورته دې ته وایي چې زه دا احرام کوله وکړم. نه یو سړی دی عمره وکړه حج یې وکړو او دی لاړ په نایي پسې او ویښته یې واړه کړو یا سر یې وخرو او دغه شان ګرځي. یا موږ به دا وایو چې هغه قومونو کې دی کوم چې د لنګ سره عادت یې پکې خوشحاله دي لږ مزېداره ذات پکې ګرځو نه یې لرې کوي. دی د احرام نه وتی دی که نه دی وتی؟ دی وتی دی. دا مسله یاده کړئ ډېره اهمه ده. احرام مطلب دی چې احرام نه ورته په څه کېږي؟ په ویښتو وړه کولو سره. د دې 2 کپړو خبره نه ده ګورئ چې موږ دې ته په انتظار یو. نه زه راووتم عمره مې وکړه خوا کې نږدې دغه ځای کې یو چاپ ته ورننوتم ویښته مې لرې کړو په لاره را روان یم یخ دی جمع دی او دغه څادر مې راواغېستو په دې سر مې راواچو جایز دی که نه جایز؟ جایز دی. یا نوکونه مې واړه کړو جایز دی. یا لنګ به یي خو په لاره کې یو کمیس خرڅېدو هغه مې راواغېستو او د لنګ سره مې کمیس ور واچو جایز وي که نه وي؟ جایز جایز دی. سم خیال دی دا مسلې چې سړي ته یاد دي د دې به څومره ښکلی په رڼا کې عبادت کوي مطمئن. الله دې موږ ته علم نصیب کړي. بل سوال ته دا کړی چې امام ته نږدې کېدل غوره دي که نه تابع ته؟ حدیث کې دا راځي امام ابو داود راوړی موږ ذکر کړی مو نږدې ورځو کې عمدة الاحکام په درس کې من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام. څوک چې د جمعې په ورځ ښایسته غسل وکړي او وختي لاړ شي او پیاده لاړ شي او امام ته نږدې کښېني او خطبه په توجه سره واوري رسول صلی الله علیه وسلم هر قدم چې دی اوچت کړی دی الله اکبر دا ما تاسو ذکر کړی دا حدیث هر قدم چې دی اوچتوي که نه نو په یو قدم باندې الله دله د یو کال د رجوع او د تهجدو ثواب ورکوي. څومره لوی اجر نه ګورئ موږ ځان محرومه کړی دی په یو قدم د یو کال د رجوع نفلي روجې چې ټول کال ونیسي او د یو کال د تهجد. ما ورته یو کال تهجد کولی شو یو کال موږ روجې نیولی شو دا نه چې لکه الله اکبر که چېرته د اجر او فضیلت داسې وی که نه چې جومات ته تلو پورې دته دا اجر میلاوي بیا هم ډېر زیات اجر نه هر قدم یعنې تا 10 قدمه واخېستو 10 کالو اجر تا ته میلاوېږي. رب العالمین دا اجرونه داسې تس نس راولي به دې خلکو باندې خوړېږي به داسې والې دا اجرونه خو جنت ته لاړ شي خو د بعضو هغه حال دا وایي چې نه زموږ ته بیا هم ضرورت نشته. نو اوس دې حدیث کې دا دي ودنا من الامام او نږدې کېناستو چا ته؟ امام ته. نو دا مسله په مسجد حرام کې ده او په نورو جوماتونو کې ده. نو مسجد حرام کې غوره څه دي؟ امام ته نږدې شي کعبې ته نه. اوس که د امام د کعبې سره خوا کې خطبه کوي مخکې به یې کعبې سره خوا کې خطبه کوله بیا چېرته هغه یو خبیث غونته کوي هغه عمله یې کوله په خطیب باندې. د هغه وخت نه بیا حکومت دا طریقه جوړه کړه چې اوس اکثر امام منځونه هم کعبې سره خوا کې نه کوي مخکې به د عام فرضي منځونه یو څو د ورځې دا به د کعبې سره خوا کې کېږي. اوس ما ته ښکاري چې کله ناکله وکړي نور عام دغه مستقل ځای اوس امامانو له جوړ شو تاسو به لیدلی مستقل ځای دی دا ډېر خلک امن په دغه باندې. نو اوس دغه ځای ته نږدې کېده بیا پکار دي خطبې کې دغه ځای ته نږدې کېده پکار دي والله اعلم.